یو سړی راته ما لف میریج کړی دی او ما ته خپل ښځه مخکې خوښه وه، اوس مې نه ده خوښه، اوس مې نور جنکۍ باره نه خوښېږي. دې دپاره ویډیو جوړه کړه. نو ته دا نه ګورې چې ستا همسفر چې کوم دی هغه سهار نه واله تر ماښام پورې تا لپاره ستا د بچو دپاره چولې ته ودرېدلي. هغې نه ته تپوس وکړه ستا وخت څنګه تېرېږي. تاسو داسې نه کور ته لاړ شئ، تاسو وایي موږ خو ډېر کار وکړو، کور کې خو څه کارونه نشته دی، اوهو مزدوریانې خو موږ وکړې، ځان خو موږ ستړی کړو. یو ورځ ته هغه ښځې په ځای نور کې ته ودرېږه چولې ته. تا ته به پته ولګي کور کارونه هم دونه آسان نشته. ها نو بل ته چې څونه جنکو ته ګورې، بار جنکو باندې خرچ کې که نه، دې کې یو حصه که ته 100 حصې خرچ کړي، یو حصه خپل کور همسفر باندې خرچ کړه که نه، ستا کور به جنت جوړ شي. تا چېرته خپل ښځې له جوړه وړې ده، ته ورله ښځې له جوړه یوسه او ورته ووایه چې ښځې تا له مې جوړه راوړې ده. ته هغې یو ټایم سالن چې پخه کړي که نه، هغې تعریف وکړه، هغه به تا له بهترین کھانا پخوي، بهترین خوراک به تا لپاره جوړي. ته لږ مخکې راشه، ته خپل ښځې تعریف وکړه، ته ولې نوې جوړه واله، ته ورله وایې چې ځان له لږ ټایم ورکوه، هغه به تا لپاره ټایم درکړي. بیا به تا ته د بهر خلک نه خوښېږي، بهر جنکۍ به نه خوښېږي. غلطي ستاسو خپله ځکه چې مور پلار که راغی سره هر فیسلیټیز موجود دي او هغې زړه کېږي څه ټایم پاسي، څه ټایم کار کوي، هغې باندې دا پابندیانې نه کوم چې واده نه پسته شروع شي. واده نه پسته ستا کور سنبالول دي، ستا فیملی کتل دي، ستا نسل ته کتل دي، ټول سهار نه واله تر ماښام پورې هغه کار کوي، هغې نه ځان هم ورک شوي. دې یادوه چې ته لا ژوندی، زه ژوندی یم، تا سره یم، دا کافي یو سفر لپاره.